څلور نانځکې د برما د خلکو یوه کیسه. یو سړی چې د نانځکو جوړول یې کسب و کار و، د اونګ په نوم یو زوی درلود. د اونګ د پلار ارزو و چې زوی به یې په لویینې د غوندې نانځکې جوړوي، خو زوی ته د پلار کسب او د ژوند طرز خوند نه ورکاوه. اونګ یوه ورځ پلار ته وویل غواړم مسافر شم او یو بل ډول ژوند وکړم. پلار یې چې په کار بوخت و په غمجن انداز ورته وکتل، وی ویل بچیا که زما منې همدلته پاتې شه او د پلار نیکه کسب وکړه. د نانځکو جوړول ډیر د عزت کار دی، خو که بیا هم ځې او نه درېږي نو یوازې مزه د لارې ملګري به دې در سره کړم، له هغو سره لاړ شه. د نانځکو جوړونکي زوی ته 4 نانځکې ورکړې چې په خپله یې له لرګو جوړې کړې وي، رنګولې وي او جامې ورغوستې وي. پلار زوی ته وویل دا هره نانځکه خپل خپل کمالونه لري. لومړی نانځکه د خدای ګوټو مشره وه، د دې کمال دا و چې د پاخه عقل څښتنه وه. دویمه نانځکه شین مخې بلا نومېده چې ډیر قوت ورسره و او کمال یې همدا قوت و. دریمه نانځکه کوټګره وه او ډیر علم ورسره و. څلورمه نانځکه پاک زړې ملنګه وه چې نیکه چلیده او نیکی اصلي ځانګړنه وه. پلار زوی ته وویل دا هره ځانګړنه او هر کمال به دې په خپل وخت په کار راشي، خو دا خبره مه هېروه چې علم او قوت داسې کمالونه دي چې باید همیشه د عقل او نیکۍ په خدمت کې وي. اونګ چې د بانکس یوه لکړه په اوږو وه له کوره ووت، سفر یې پیل کړ. د لکړې په یو سر باندې د جامو او خوړو کڅوړه ځوړنده وه او په دا بل سر باندې 4 واړه ګوډۍ ځوړندې وي. اونګ کړی ورځ مزل وکړ، یو ځنګل ته ورسید او د ځنګل په منځ کې و چې ور باندې ماښام شو. هلته یې د انځر د ونې لاندې واړول. له ځان سره یې وویل د خوب لپاره ښځې ښکاري، خو خدای دې وکړي چې خوندي وي. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه د یوه نانځکه وغږوه. دته چې د خپل فکر د خندا وړ ښکارېده، په مسکو شونډې د خدای ګوټو مشرې نانځکې ته وویل څنګه دا ځای خوندي دی؟ اونګ په حیرانۍ سره ولیدل چې نانځکه ژوندۍ شوه، د لکړې له سره راکوزه او د یو لوی بني آدم په بڼه د ده مخ ته ودرېده. ورته یې وویل سترګې وغړوه، دا د عقل په لاره کې لومړی ګام دی. که ته خپله شاوخوا سمه ونه کتلی شي نور به دې په اسانۍ سره تیر باسي. د خدای ګوټو مشرې دا خبره وکړه او سمدستي بیرته د بانکس د لکړې سر ته وخته، په نانځکې بدله شوه. اونګ چې له حیرانۍ راووت شاوخوا یې سترګې وغړولې، د انځر